د بغلان برېښنا تولید فابریکې اړوند لومړی توربین له اساسي ترمیم وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بغلان برېښنا تولید فابریکې مسؤلین وایي د تخنیکي همکارانو په پرله پسې هڅو یې د تولید فابریکې لومړی توربین چې موده وړاندې د تخنیکي ستونزو له کبله له کاره لوېدلی و په بشپړ ډول اساسي ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارو. د یادو توربین په ترمیم او ګټې اخیستنې سره د بغلان برېښنا تولید فابریکې د تولید کچه 3 میګاواټه زیاته شوه چې پیرودونکو ته د ډاډمنې برېښنا تامین په برخه کې د پام وړ پرمختګ دی. ماشین نمبر اول دستگاه تولیدی بند دوم بغلان برشنا یک آرزه تکنیکی نموده بود در قسمت بین دیسک شیشه. بعد از پیشنهاد به ریاست محترم عملیاتی و پلان هم برشان روان کرده بودیم. پلان 2 ماهه انشالله بخشای برقی و میخانیکی آن مکمل باز شد، باز بسته‌کاری شد، آرزه ها و خطاها رفع شد و سنتر ماشین هم توسط خود پرسنل دستگاه تولیدی ماشین سنتر شد. انشالله مطابق پلان داده شده قبل از پلان 5 روز پیش از پلان ماشین ترمیم و بهره برداری سپرده شد. انشالله 3 پای توربین در فصل اوخیزی آماده و کاملا آماده فعالیت می باشه. د بغلان برېښنا رئیس ښاغلی ملا سردار ولی حمزه د توربین اساسي ترمیم په برخه کې د تخنیکي همکارانو نه ستړي کیدونکې هڅې وستایلې او د نوموړي توربین اساسي رغونه یې سره لاسته راوړنه وبلله. د بغلان تولید فابریکه د زیرمه شویو اوبو شتون پر مهال د 3 توربینونو پر مرسته 9 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري چې اوس مهال 3 واړه توربینونه فعال دي او هر توربین په نورمال ډول 3 میګاواټه برېښنا تولیدوي.